السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. دوستانو، نن راځو د سواد حرف چې د با د هر توري سره ومشلي کوم مرکبه ځینې جوړیږي. هغه مرکب توري نن وایو چې موږ تاسې په مجموعاً کې ودې ته مرکبات وایو. نو راځو د سواد او الف توري. بسم الله الرحمن الرحیم. په همدې شکل سره او دغه رقم یې هم د صاد او الف توري په داسې شکل سره لیکل کیږي چې دا قسمت یوه نقطه، دا قسمت درې نقطې او دلته هم باید یوه نقطه ځای شي. الف یې پنځه نقطې حسابل کیږي. ځکه اوس زه تکراري نه لیکم، ځکه پر دې باندې تاسې ډېر پریکټیس کړی دي. ټول هغه تکراري نقطې ستاسې په مغزو کې ثبت دي. فقط هغه نوی شی موږ تاسې لیکو چې دا دومره نقطې غواړي. صاد و ب په همدې شکل سره په همدې شکل سره دوستان چې دا قسمت یوه نقطه، دغه رقم یې دا قسمت یوه نقطه او دغسې دلته هم باید یوه نقطه ځای کړي. په همدې شکل سره راځو د صاد او جیم مرکبه ده. راځو د صاد او دال.
دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه پورې مو سر په خلاص سوی وي او زموږ ویډیو د دوستانو سره شیر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، دغه رقم د بیل تڼۍ ووهئ تر څو زموږ نوې ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسیږي او زموږ ویډیو پر شخصي سوشل سایټو لکه فیسبوک، واتساپ، وایبر، سکایپ پر دغو باندې یې شیر کړئ تر څو هغه کسان چې هغه په اوسني خط کې مشکل لري هغه مشکل یې هم راپسې. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.